موږ سره څلور افغانان وروڼه چې دي هغه په جیل کې وفات شوي دي. همدارنګه ډېرې مېرمنې داسې وي چې د هغوی ډیلیوري په جیل کې دننه شوې ده. د نیولو چې کومه یوه لړۍ وه هغه تر اوسه پورې دوامداره ده. چې کوم افغان امبیسي د اول به د دې بندیانو نه د بسانو لپاره د یوه کس نه لس زره او داسې هم خلک زموږ سره میلاو شوي وو چې د هغوی نه د دوی چې کوم هغه یو قسم ایجنټس وو اسیا کرایې به یې ټولولې. هغوی به مطلب د موقع نه فایده اخیستې وه، د چا نه 80,000 روپۍ هم اخیستې وې. نو دلته وکیلان د دوی نه 2 لکه 3 لکه دارنګه فیسونه یې ځینې اخیستي دي. موږ چې کوم د دوی مطلب د دوی کیسونه کوو موږ افري کوو، موږ د دوی نه په دې هکله فیس نه اخلو. هر هغه کس چې کوم په شعوري توګه بارډر کراس کړي او د یوه ملک څخه بل ملک ته راشي او د هغه سره ډاکومنټس نه وي، بغیر ویزا یا بغیر پاسپورټ راشي، نو په هغه کې د پاکستان چې کوم مطلب ایکټ لاندې دوی ډیل کوي هغه ته فورنرز ایکټ 1946 وایي او په ایکټ کې د سیکشن 14(2) لاندې دوی مطلب هغه کوي او دغه سیکشن وایي چې هر هغه کس په شعوري توګه باندې څوک پاکستان ته رادننه شي او ډاکومنټس نه لري هغه ته به 10 کاله سزا ورکول کېږي او 10 زره به هغه جرمانه کېږي. اوس دا بیا په وکیلانو باندې چې هغه جج څنګه کنوینس کوي چې هغه ته دا فرق وروښیي چې دا خلک مایګرینټس نه دي، دا ریفیوجیز دي، دا د جنګ نه ځپلي خلک دي او د جنګ د وجې د خپل ځان د ژغورلو لپاره چې دوی دلته راغلي دي او چې کوم انټرنیشنل لا په دې هکله باندې څه وایي دا مطلب وکیلان بیا هلته جج ته ایکسپلین کوي چې مطلب انټرنیشنل لا لاندې ته دوی ته سزا دومره نشي ورکولی. د انټرنیشنل لا دا وایي که یو څوک چې په خپل ملک کې جنګ شروع وي یا هلته هغه په ملک کې داسې حالات وي یا هغه په سیاسي پناه لپاره بل ملک ته تللی شي، د هغه ژوند ته مطلب یو قسم هلته خطر وي، نو دی بیا دا کولی شي چې بل ملک بارډر کراس کړي او د هغه ملک بیا د کوم ملک چې بارډر کراس کړي د هغه ملک دا ذمهواري جوړېږي چې هغه ته پناه ورکړي. هغه دې ته نه کړي مجبور چې هغه واپس ځان هغه خطر ته واپس ولېږي. په کراچۍ کې چې کوم افغان کډوال چې کله بندیان شي نو د هغوی نه مختلف وکیلان مختلف فیسونه اخلي. لکه زما سره یو داسې کس هم و د وارث افغان په نامه باندې چې وکیل ورنه پښتون وکیل و چې هغه ورنه 3.5 لکه روپۍ اخیستې وي، خو د هغه په جیل کې 11 میاشتې شوې وې چې کله کس ماته رالو نو هغه یو معمولي د هغه د ډیپورټ درخواست هم په عدالت کې نه لګو. هغه پلار ته ایلې ورکولې چې زه به یې دلته در اخلاص کوم او پلار یې ورته 3.5 لکه روپۍ ورکړې، خو د هغه باوجود هغه پروسیس یې نه اډاپټ کو کوم چې په دې کیسونو کې اډاپټ کېږي. د دې د وجې هغه کس چې کله ماته رالو په جنوري کې نیول شوی، دوی ماته هلته رالو چې کله هغه 200 اول ځل چې کوم په ګډاب سټي کې افغانان نیول شوي وو 208 کسان چې کله هغه خلاص شو په نیوز کې د هغوی خبر رالو نو پلار هلته زه لیدلی وم، بیا ماته دلته د پېښور نه راغلی و چې دارنګه زما زوی د 11 میاشتو نه بند دی دا ته راخلاص که. نو بیا ما د وکیل سره هم خبره وکړه، هغه ته ما دا خواست وکړو چې باید دغه افغانان چې دي دا خو ځورېدلي خلک دي، دا خو د جنګ نه دلته راغلي دي، باید موږ پښتانه وکیلان کم سے کم د دوی سره خیال وکړو. نو دلته وکیلان د دوی نه 2 لکه 3 لکه دارنګه فیسونه یې ځینې اخیستي دي او اوس یې هم اخلي. خو اوس چې کله موږ دوی ته دا فري سرویس ورکړو د دې نه دا فایده شوې ده چې کوم وکیلان اوس مطلب دوی خپله هم نیسي نو هغه د دوی نه اوس زیات نه زیات فیس چې کم اخلي یا 50 زره 80 زره 80 زره پورې اوس راغلي دي د هغو فیسونه. موږ چې کوم د دوی مطلب د دوی کیسونه کوو موږ افري کوو، موږ د دوی نه په دې هکله فیس نه اخلو. زه او زما سره زما چې کوم کولیګز دي هغه د دوی نه فیس نه اخلو. په دې کې زموږ سره داسې وکیلان نشته چې هغه مهاجر دي، بلوچستان دي، سیندیان دي، خالي زما سره شناخت لري، د هغه د وجې دوی زما د هیلپ لپاره زما سره ملیر ته هم ځي او دلته سټي کوټ کې هم زما سره په دې کیسونو کې هیلپ کوي.
چې کله عدالت د دوی د ډیپورټ آرډر وکړي د دوی باقاعده یو کیس په عدالت کې وچلېږي چې عدالت د هغې نه پس د دوی ته یو مخصوصه سزا ورکړي د نه پس د دوی ډیپورټ آرډر عدالت وکړي ډیپورټ آرډر د دوی جیل ته لاړ شي په کوم جیل کې چې دوی بندیان دي هغه د جیل نه بیا ہوم ډپارټمنټ ته لاړ شي ہوم ډپارټمنټ نه باقاعده لیسټونه جوړېږي هغه لیسټونه هغه بیا د دوی د ایمبیسي سره شریکوي د دوی چې کوم افغان ایمبیسي د اول به د دې بندیانو نه د بسانو لپاره د یوه کس نه 10 زره او داسې پغه کې داسې هم خلک زموږ سره میلاو شوي وو چې د هغوی نه د دوی چې کوم هغه یو قسم ایجنټس وو اسیا کرایې به ټولولې هغوی به مطلب د موقع نه فایده اخیستې وه د چا نه 80,000 روپۍ هم اخیستې وې خو بیا موږ په دې هکله باندې ډېر مزاحمت وکړو هغوی ته مو دا خواست وکړو چې دا ستاسو ذمهواري ده دا باید د دوی د بسونو چې څومره کرایه ده دا تاسو پرېږدئ د دوی چې کله دلته کراچۍ ته سفیر هم راغلی و د اسلام آباد نه نو هغه سره هم زما ملاقات شوی و هغه ته ما دا خواست کړی و نو هغه ما ته ډاډګیرنه راکړې وه چې د نن نه پس به د دوی نه دا کرایه نه اخیستل کېږي نو د جنوري د میاشتې نه د دوی چې څومره هم بسونه ځي د هغوی کرایه چې د افغان کونسلیټ چې دی د هغوی لخوا نه ادا کېږي اوس په دې بندیانو باندې هغه کرایه نه وي جیلونه کې که موږ د دوی د وضعیت په هکله خبره وکړو نو اکثره قیدیان چې دي دلته دغه موږ ته شکایتونه کوي د جیل په هکله باندې چې هلته دوی ته صحیح میډیکل ټریټمنټ نه ورکوي همدارنګه چې دوی کله بیماران شي دوی ته هلته چې کوم ډاکټر دوی ته څه دوایانې ولیکي هغه دوایانې دوی ته په وخت نه ورکول کېږي اوس خو روژه ده او د دې په هکله باندې دوی وایي چې هلته په روژه کې چې دی کم د یو انسان بنیادي چې کوم حق جوړوي چې هغه ته خوراک په ټایم باندې ورکړل کېږي کوم چې د ده جسم ته ضرورت وي نو دوی دا ګیله کوي چې دوی ته خوراک چې کم دی هغه په ټایم نه ورکول کېږي او یو دا خوراک چې کم مقدار دی هغه ډېر زیات کم دی په جیلونو کې چې کم طبي سہولیات دي د هغه د نه شتون دا علم دی چې تر اوسه پورې زموږ سره 4 افغانان وروڼه چې دي هغه په جیل کې وفات شوي دي همدارنګه ډېرې مېرمنې داسې وي چې د هغوی ډیلیوري په جیل کې دننه شوې ده هغوی ته په ټیم هغه رنګه سہولیات نه دي ورکول شوي کوم چې دوی ته ورکول پکار وو 4 چې دي زموږ سره دلته په جیل کې وفات شول 2 د کینسر مریضان وو یو پکې د زړه ناجوړه وو او یو د ایزې بیمارونو د جیل چې کم طبي سہولیات دي د هغه اندازه د دې نه لګول کېدلی شي چې یو روغ رمټ انسان هلته تللی و د ګرمۍ د وجې هغه ایزې وولې او هغوی په ټایم باندې ډاکټر ته نه یوړې او هغه بیماري دومره غټه شوه چې هغه د هغه د مرګ سبب جوړه شوه تر اوسه پورې د کراچۍ نه او د سیند د بیلابیلو جیلونو نه تر 2000 پورې افغانان چې دي هغه واپس افغانستان ته لیږل شوي دي ډیپورټ شوي دي همدارنګه اوس هم د کراچۍ په بیلابیلو جیلونو یا د سیند په نورو جیلونو سکر حیدرآباد کې تر 100 پورې افغانان داسې دي چې هغه بندیان دي همدارنګه د دوی د نیولو چې کومه یوه لړۍ وه هغه تر اوسه پورې دوامداره ده د روزانه په بنیاد باندې دلته عدالت ته د دوی کسټډي راوړل کېږي او په دې کې داسې ډېر کسان اوس تېره هفته هم نیول شوي چې د هغوی سره باقاعده POR کارډ ACC کارډ یا په دې کې پاکستاني پښتانه هم ول چې هغه نیول شوي چې هغه د 18 کالونو نه د هغوی عمرونه کم وو د هغوی سره شناختي کارډ نه وو نو دوی د افغان په نوم باندې هغه هم نیولی و کوم رجسټرډ افغانان او که د دوی هغه ډاکومنټ د دوی په کور کې موجود وي موږ خو نن سبا یو دغه کمپین هم کوو چې د دوی دلته چې کم په کراچۍ کې میشت افغانان دي یا په پاکستان کې میشت افغانان دي هغوی ته موږ دا خواست کوو چې تاسو سره چې کم POR کارډ دی یا ACC کارډ دی د هغوی یو ډوپلیکیټ کاپي چې د هغه په خپل کور کې کېږدئ ځکه چې یو پریکټس داسې پریکټس شروع شوی دی چې پولیس چې دی د دوی دغه کارډونه چې دي هغه خراب کړي او دوی ته یې واپس نه ورکوي نو دوی د قبضې نه کارډ چې کله لاړ شي بیا د دوی اکثر افغانان چې دي هغه دومره ایجوکیټډ نه وي چې د دوی د خپل کارډ ډیټا د دوی سره پرته وي بیا د دوی سره څه داسې بله لیار نه وي چې دوی هغه خپل کارډ ریکور کړي